سلامونه ملکه هیلینن پیلنۍ د روان ورځ کال د دالویا سلواغې د میاشتې 18 چې د جنوري له 13 نیټې څخه سمون لري. ستاسو پام راوړم د مهال خبرونو ته، په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د لنډمهاله حکومت د ګنګسو په اړه د ولسمشر غبرګون. ولسمشر غني وایي تجربو ته په کتو سره موقت حکومت د کورنۍ جګړې او وینې تویېدنې لامل ګرځي. له سیاستوالو سره د موقت حکومت د سکالې د شریکولو ادعاوې. د ملي روغې جوړې د شورا یو غړی وایي امریکا دغه طرحه له دوی سره شریکه کړې او سیاستوالو یې په اړه خبرې پیل کړې دي. په موټر بم چاودنه کې د 1300 پوځیانو مرګ شوبله. دغه چاودنې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو یوه پوسته په نښه کړه. او د روسیې له لوري د هسته‌ایي وسلو د کمولو د تړون غځول. دا هم پوره خبرونه. ولسمشر غني وایي لنډمهاله یا موقت حکومت به د کورنیو جګړو او وینې تویېدنې لامل شي. ښاغلي غني ټینګار کړی چې افغانستان موقت حکومت 10 کاله د مخه تجربه کړی چې له کبله یې په کابل په ورانۍ بدل شو. ولسمشر غني همداشان وایي که څه هم زلمی خلیلزاد په خپل ماموریت کې پاتې شوی، خو د امریکا په پلاوي کې نوي کسان ورډې شوي چې د جو بایډن لخوا د جو بایډن تګلاره تعقیبوي. په همدې حال کې د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې د جو بایډن ادارې د دوحې د هوکړې په اړه د طالبانو د تعهداتو په زیرنې سره ارزونې او له هغې وروسته به د خپلو ځواکونو د بهر کولو په اړه پریکړه وکړي. له واک څخه د ولسمشر غني د لاس په سر کېدو اړوند د طالبانو د سیاسي پلاوي مرستیال د څرګندونو څو ګړۍ وروسته ولسمشر غني په یوې ناسته کې وویل چې د لنډمهالي حکومت جوړېدل قانوني بنسټ نه لري. هغه د 90مې زېږدیزې لسیزې لنډمهاله حکومت ته ګوتڅنډنه وکړه چې هغه مهال د کورنیو جګړو او د خلکو د بې ځایه کېدو لامل وګرځېد. لنډمهاله حکومتونه مو لرل چې د وینې تویېدنې لامل وګرځېدل. کابل په 1992 کال کې د یو لنډمهاله حکومت له لورې ویجاړ شو. هغه مهال یو لومړي وزیر خپل ولسمشر بمبار کوه او ولسمشر هم د خپل لومړي وزیر پر وړاندې د جنګېدو پرته هیڅ چاره نه لرله. ولسمشر وایي که څه هم زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په خپلې دندې پاتې کیږي، خو نوي کسان به د هغه ترڅنګ وي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن له پالیسیو پیروي وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه کابل ته یو پلاوی استوي او موږ هم د ویډیویي ناستو له لارې د سولې د خبرو د بهیر د پیاوړتیا اړوند خبرې کوو چې دا ډاډ ترلاسه شي چې دا بهیر د یو خپلواکه ولسواکه او متحد افغانستان لپاره موږ موخو ته رسوي. تېره ورځ د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. ښاغلی غني د هغه د څرګندونې طالبانو ته د ګواښ په څیر بولي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبانو د دوحې په هوکړه کې په ځینو مواردو ژمنه کړې چې اوس د امریکا نوی حکومت ویني چې طالبانو تر کومه کچه په دې ژمنو عمل کړی دی. لومړی دا چې دا ډله له نورو ترهګریزو ډلو لکه القاعدې سره خپلې اړیکې وشلوي. دویم د تاوتریخوالي کچې ته معنا لرونکی کمښت ورکړي چې له اوربند سره مرسته وکړي. او دریم دا چې دا ډله د افغانستان له حکومت سره رښتونې خبرې پیل کړي. موږ غواړو وپوهیږو چې طالبانو په دغو دریو شرطونو عمل کړی دی که څنګه. په دې چوکاټ کې به د خپلو پوځیانو د وضعیت اړوند پریکړه وکړو.
په امریکا کې د نوي حکومت منځته راتلو سره د دوحې د خبرو بهیر له کړکېچ سره مخامخ شوی دی او د دریو لوریو د افغانستان حکومت، طالبانو او امریکا دریځونه د تیر په پرتله توپیر لري. حکومت تل طالبان د خبرو د پرمخ وړلو لپاره په پلمې لټولو تورنوي. طالبان بیا له واک څخه د ولسمشر غني د لاس په سر کېدو غوښتونکي دي او امریکا هم د دوحې د هوکړې لیک په څېړلو ټینګار لري. په ننګرهار ولایت کې موټر بم چاودنې 18 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وړوله. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال وایي چې دغه موټر بم چې په شیرزاد ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې ترسره شوی پکې 14 پوځیانو ژوند لاس ورکړی او 4 تن نور ټپیان شوي دي. خو سیمه ییز مسؤلین بیا په دغه چاودنه کې یوازې د 8 سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په هیواد کې د امنیتي ځواکونو لپاره یوه بله خونړۍ ورځ. نن سهار 15 بجې د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ د موټر بم برید شاهد و. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال وایي دا موټر بم برید په ګندمک سیمه کې د امت ساتنې ځواکونو په یوې پوستې شوې ده. د اجمل عمر په وینا په دې پیښه کې 14 پوځیان مړه او 4 تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو سیمه ییز چارواکي بیا په دې پیښه کې د 8 امنیتي ځواکونو مړینه مني او وایي چې د پوستې ته څیرمه د یو بل موټر بم برید مخه هم نیول شوې ده. 4 زخمیان موږ فی الحال دوی لري چې هغه یې راایستلي دي، دا نور ټول د خاورو لاندې دي. نو دا تقریبا چې موږ کوم معلومات لرو ټول په دغه پوسته کې 18 کسان حضور لرلو، 4 یې کړي، 14 کسان داسې اوازې دي او د خلک سربازان چې هلته په کار باندې میشت وو هغوی د معلوماتو په ترڅ کې چې دا 14 کسان زموږ وژل شوي دي. مازدا ډوله موټر چې له چاودونکو توکو ډکه وه او ترهګرو غوښتل چې جلال آباد ښار ته د ترهګریزې کړنې په موخه راولېږدوي وي، خو شپږتنه د امنیتي ځواکونو له لوري موخې ته تر رسېدو وړاندې ونیول شوه. اما متاسفانه د ګندمک اړوند په ترازو پوسته باندې وسلوالو ترهګرو موټر بم چاودنه وکړه. په دې پیښه کې 8 د عامه نظم سرتیري شهیدان شوي دي، ځینې مالي زیانونه هم اوښتي دي. طالبانو د دې برید پازه منلې ده. په دې وروستیو میاشتو کې د ننګرهار په یو شمېر برخو کې ناکراري یو ځل بیا ډېره شوې. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د چاودنو سربیره د مخیزو وژنو او جنایي جرمونو له ډېروالي هم اندېښنه څرګندوي. دا خو واضح خبره ده چې په نن سبا کې د ننګرهار امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او هر هغه شخص چې د ننګرهار په حدودات کې اوسېږي خپل ژوند د اندېښنې وړ او د تهدید سره مخ ګوري. کله هم چې ګمارنې د استعداد او د وړتیا پر ځای په روابطو وي نو نتیجه همدغسې وي. ډېر کله موږ کوو ننګرهار یا په ټوله کې افغانستان دغه هر ځای د جګړې لومړی کرښه ده. دلته باید ډېر نظامي مسلکي خلک اوسېږي چې هغوی د زنګانو سترګې پلې شوي اوسېږي، پښې په تڼاکې شوي اوسېږي. که زه وګورم چې خپل ځاني زه او زما کور او زمونږ چم ګاونډ او زیاتره ننګرهاریان دغه پیښو دومره اندېښمن کړي دي چې حد اقل دوی ارواوې نه غواړي چې مثال دوی لاړ شي ښار ته وځي. د یو غریب نشي کولی چې یو سوال وکړي، هغه غواړي که زه سوال وکړم نو زه خامخا یو چسپکي ماین بل چاته ایښودل کېږي، زه پکې د منځه ځمه. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په تېره یوه اونۍ کې د ننګرهار یو شمېر برخې په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار د 4 امنیت ضد پیښو شاهد وو چې پایله کې 8 تنه مړه او ټپیان شوي دي. امریکا د یو نوي حکومت طرحه له افغان سیاستوالو سره شریکه کړې ده. د ملي روغې جوړې د شورا یو غړی وایي چې د دغې طرحې په اړه خبرې پیل شوي دي، خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي چې په تاریخ کې محکومې شوې طرحې به په افغانستان کې د بېعزلي کورنیو جګړو لامل وګرځي. د سولې د خبرو اترو د پیچلتیاو هیوادوال هم د راتلونکي په اړه نور هم اندېښمن کړي دي. صلح باید آقای غنی ای بهتر خواهد برش که استعفا بده. طالبانو د لومړي ځل لپاره په زغرد او بې پردې خبرې وکړي او د افغانانو ترمنځ د خبرو په بهیر کې هر ډول پرمختګ یې له واک څخه د ولسمشر غني له لاس په سر کېدو سره تړلی وباله. خو ولسمشر غني د طالبانو د خبرو په غبرګون کې د دې ډلې غوښتنه د اساسي قانون پر وړاندې ښکاره مخالفت وباله. له دې سره هیوادوال د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د یوې هوکړې لپاره د دواړو لوریو د نرمښت په تمه دي. ما می‌خواهیم که هم طرف طالب هم دولت ما یک صلح آرامش در یک وطن
شود که مملکت ما آرام شود. چقدر جنگ، چقدر بدبختی، چقدر نارامی. د دې حالت پر دوام د ملي روغې جوړې د لوی شورا یو غړی ټینګار لري چې امریکایانو د افغانستان له سیاستوالو سره د سلاو په موخه د نوي حکومت یوه طرحه شریکه کړې ده. عالمی طرحی که از طرف آمریکا به یک تعداد از سیاسیون روان شده و سر از این کار میشه، این خود از این نشان میده که امریکا مال علاقمند ازی است که در حکومت تغییر بیاید و نظام از هم نپاشه. د ولسمشر غني او سلاکار بیا د لړمحالي حکومت ګونګوسو ته په کتو سره اختیا ورکوي چې په تاریخ کې محکوم شوی طرحې به په افغانستان کې د بیا ځلې جګړې لامل وګرځي او هغه کسان چې تیرو ته د افغانستان د ستنېدو په سوچ دي باید پوه شي چې د جګړې او معاملې له لارې تیرو ته د هیواد د ستنېدو ورونه تړل شوي دي. چندین قدم برداشتیم به خاطر رسیدن به یک سال پایدار، یک سال با عزت. هیچ قدم ما از جانب مقابل با گذاشتن یک قدم استقبال نشد. هر قدمی که گذاشتیم جانب مقابل شرطها و تهدیدهای بیشتر ارائه کردن. له دې ټولو سره هغه څه چې خلک د سولې په خبرو کې ترې تمه لري د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو ساتنه او په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل دي. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. د خبرونو دوام. د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د نښتې وروسته حکومت د څېړنو لپاره یادې سیمې ته د پلاوي د استولو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر استازي او قومي مشران وایي چې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 11 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي او که چیرې ستونزې زر تر زره هوارې نه شي دوی به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي. خو کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د علیپور پورې اړوندو کسانو د لاریون په پلمه پر امنیتي ځواکونو برید ترسره کړی دی. د میدان وردګ ولایت د بهسودو د قربانیانو د ملاتړ ولسي ډله وایي چې وروسته له هغه چې امنیتي سرتیرو د بهسود په حسیاوال ولسوالۍ کې حضور وموند د سیمې اوسیدونکو په یو اعتراض کې پرې تړاو د وضاحت غوښتنه وکړه خو امنیتي سرتیرو د سیمې په اوسیدونکو ډزې وکړې او تر اوسه 11 ملکي وګړي وژل شوي او له 15 ډېر هم ټپیان دي. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ یو شمېر استازو په وینا د سیمې نږدې 150 وګړي د امنیتي سرتیرو له لوري برمته شوي دي. این 30 نفر ریش سفید وقتی از داخل ولسوالی بیرون میشن در پیش ولسوالی که با دیگه مردم و مسافدا گپ بزنن در این ایام در این لحظه از سوی نیروهای امنیتی بر مردم ملکی و عام که در جلسه اشتراک کرده بودند شلیک میشه. اینا چرا اینقدر مردم سنگدل و اینقدر مردم بیرحم و اینقدر مردم بهمروت هستند که خوبترین مردم خود در اکبار میبستن و خوبترین مردم خود قربانی میکنن. حکومت د دې پیښې د څېړلو په موخه د پلاوي د استولو خبر ورکړی خو په جرګه کې د میدان وردګ استازي او قومي مشران هې اختیا ورکوي که رامنځته شوې ناندره ژر تر ژره هواره نه شي دوی به پراخ لاریون وکړي. حمید کرزي او د ولسي جرګې مشر هم د رامنځته شوي حالت په تړاو اندېښنه ښودلې او له حکومت څخه یې غوښتي چې ژر تر ژره له سوله ییزې لارې او له خلکو سره په هو کړي د ناندرې تر پای ټکه کېږدي. شما در جریان باشین که مردم افغانستان تمام مردم افغانستان در مقابل این عملی که جاهلانه تصمیم گرفته شده بی تفاوت نخواهد ماند. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د علیپور اړوندو وګړو د لاریون په نوم بلوا کړي او پر امنیتي سرتیرو یې ډزې کړي چې په پایله کې دواړو لوریو او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روز گذشته تعداد از افراد مسلح غیر مسئول در بهسود میدان وردک تجمع نموده بودند و از تعداد از باشنده‌های محل هم استفاده شده بود. با تاسف که افراد غیر مسئول با انداخت بالای مردم و پلیس تعداد از باشنده‌های محل را مجروح شهید ساختند و تعداد از منصوبین امنیتی هم مجروح شدند. د مخکینی ولسمشر مرستیال محمد کریم خلیلی هم په یوې اعلان پاڼه کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د خلکو سوله ییزه اعتراضي راټولېدنه موخه ګرځولې او له تاوتریخوالي یې کار اخیسته ده. په داسې حال کې چې په روان کال کې د افغانستان د زعفران تولیداتو په
په ډیرو په حال کې دي، خو د کرونا له کبله د عوایدو کچه راټیټه شوې ده. د زعفرانو یو شمېر کروندګرو د افغانستان د زعفرانو په لومړنۍ نندارتون کې قاچاق، ورته واردات او د زعفرانو د صادراتو د کچې ټیټوالی هغه لاملونه وبلل چې سږکال له دې کبله عوایدو په کچه کې 50% ټیټوالی راشي. په همدې حال کې د کرنې او سوداګرۍ وزارت بیا په راتلونکو کې زعفرانو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د هڅو او همکاریو خبر ورکوي. د افغانستان د زعفرانو ارزښتناکه پایداوار ته د بازار موندنې په موخه د دې پایداوار د 3 ورځني نندارتون جوړیدل. د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت او په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د سیاسي اړیکو د پراخولو ترڅنګ په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو له لارې د دې پایداوار لپاره بازار موندنې ته لومړیتوب ورکړي. چیزی که ما فکر میکنیم که کمبود بوده برای زعفران افغانستان در داخل افغانستان بازاریابی نشده. ما اکثرا متوجه از این میشیم که زعفران خود مردم افغانستان کم استفاده میکنه. تا در سفارتخانه های ما، اتشه های تجارتی ما وقتشان از صرف معرفی محصولات و جستجوی بازارها برای محصولات افغانستان بکنن که در دیگر دنیا سفارتخانه ها حتی به قول خودشون میگه ما 80% وقت خود به صرف مسائل اقتصادی و یافتن بازار برای محصولات تولیدات خودشون. یو شمیر پانګوال او د زعفرانو کروندګر بیا د ورته تولیداتو د واردات او د زعفرانو د قاچاق له ناوړه پایلو احتیا ورکوي. شبیتا په دې برخه کې له پانګوالو څخه ده. دا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا د زعفرانو کاروبار پیل کړی، خو لکه د کرونا ویروس په څیر یو شمیر ستونزې د دې پایداوارو بیه له 40 څخه تر 80% راټیټه کړې ده. حمایت از او در صورتی انجام میشه که ورود محصولات خارجی توقف داده بشه تا که محصول ما حمایت بشه و به مردم و به خارج از کشور بالایات به شکل احسن از معرفی بشه و میتونه حمایت خیلی بالا بشه در قسمت کریما. خاصا نمایشگاه بیرونی و ما در مجموع شرکت ها و تولید کنندگان نیاز دارن تا محصولشان به بیرون از کشور هم آنچنانی که برای امروز اینجا میبینیم بیرون از کشور هم به نمایش گذاشته شود. لدې سره د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په تیر کال کې د 21 ټنه زعفرانو تولید سره 26 میلیونه ډالر هوایي ترلاسه شوي. دی وایي که څه هم سږکال د زعفرانو تولید ډیر شوی، د کرونا ویروس ستونزو له کبله دا هواید لږ شوي دي. له بلې خوا د سوداګرۍ وزارت د افغانستان د زعفرانو د کیفیت په لوړوالي ټینګار سره د پایداوارو ته د بازار موندنې لپاره د هڅو خبر ورکوي. نه تنها که زعفران بلکه در دیگر محصولات زراعتی افغانستان هم ما محصولات خود طوری خواهیم داشت که به استاندارد بین المللی مراعات شود. به خاطر تلاش همواره کوشش داریم با اتش‌های تجارتی که ما در کشورهای مختلف داریم با اونا همیشه تلاش کردیم، صحبت میکنیم که تا بتانیم این محصول خود بیشتر تقویت کنیم و بیشتر روی افزایش صادراتش کار کنیم. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د شمیرنو پر بنسټ افغانستان د روان کال په 9 میاشتو کې د 850 میلیونو ډالرو په ارزښت له ځمکې او هوا صادرات لرلي چې له دې منځه 18 ټنه زعفران آمریکا، هند، چین، کانادا، عربستان او اروپایي ټولنې ته صادر شوي دي. افغانستان دومین و بزرگترین تولید کننده زعفران در سطح جهان است که بنابر داشتن کیفیت عالی امسال نیز مقام نخست را کسب کرد، اما همهگیری ویروس کرونا بر سکتور زعفران تاثیرات منفی گذاشته و کارکنان آن از افت کاربارشان سخن میگن و از حکومت میخوان تا زمینه بازاریابی را در داخل کشور و بیرون از کشور برایشان مساعد بسازد تا کاربارشان دوباره رشد چشمگیر داشته باشد. لیدا نوروزی، تلویزیون آرزو. د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 11 -1. مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 -5. هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 -1. جلال آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 4 -4. بامیان واورین د تودوخې لوړه درجه 3 -14. کندوز نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 -5. کندهار مرین د تودوخې لوړه درجه 22 -6.
غزنی نیمه‌ورځ تودوخه لوړه درجه 9 ټیټی منفي 15. میمنه اورښت تودوخه لوړه درجه 14 ټیټی 4. د بدخشان فیض آباد نیمه‌ورځ تودوخه لوړه درجه 12 ټیټی 1. اسلام آباد نیمه‌ورځ تودوخه لوړه درجه 20 ټیټی 6. نوی ډیلی لمرین د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټی 8. تاشکند نیمه‌ورځ تودوخه لوړه درجه 14 ټیټی 6. دوشنبه اورښت تودوخه لوړه درجه 13 ټیټی 3. تهران نیمه‌ورځ تودوخه لوړه درجه 13 ټیټی 3. دوبی لمرین د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټی 19. استانبول نیمه‌ورځ تودوخه لوړه درجه 13 ټیټی 9. مسکو واورین د تودوخه لوړه درجه منفي 2 ټیټی منفي 15. بیجینګ اورښت تودوخه لوړه درجه 9 ټیټی 7. او همداشان اشقاباد نیمه‌ورځ تودوخه لوړه درجه 14 ټیټی 2 اټکل شوی.